په خوب ویده انسان په دې نه پوهیږي چې ورځ ده که شپه. په خوب ویده انسان په دې نه پوهیږي چې زه خوب وینم. حال دا په خوب کې کله څوک الوتی، په خوب کې کله انسان منډې وهي، په خوب کې کله انسان د رقم حالاتو سره مخ کېږي، خو نه پوهیږي چې زه خوب وینم. په خوب ویده انسان په دې نه پوهیږي چې ما ته نقصان را رسېږي که پیدا. په خوب ویده انسان په دې نه پوهیږي چې ورځ ده که شپه. په دې خوب ویده انسان په دې نه پوهیږي چې زه غني یم که فقیر. د آخرت په خوب باندې ویده د آخرت غافله کسان هم دقه شانتي دي چې تر څو موږ د آخرت میدان نه ووینو، چې تر څو موږ د نیکۍ ارزښت باندې پوه نه سو، تر څو موږ تاسو په دې پوه نه سو چې زموږ د ګټې او د نفع او د نقصان شي چش دی او د تاوان شي چش دی، درغه وخته پورې موږ نه پوهېږو. د دې وجې د اسلام څلورم خلیفه د سیدنا حضرت علی کرم الله وجهه مبارک وینا ده، د هغه قول دی، د هغه ارشاد دی. هغه وایي خلک دا په خوب ویده دي د آخرت په باب، کله چې وفات سي دی به بیا د خوبه راکښېني. زما ګرانو عزتمند ورونو، موږ له پکار ده چې په دې 15 شپې ژوند و زندګۍ کې هغسې کار وکړو چې په هغه باندې زموږ د ایمان دعوه لرو، چې په هغه باندې زموږ د دنیا او آخرت سمیږي. نه دا چې ژوند په غفلتو، په خواهشاتو، ژوند د خپل نفس و خواهش مطابق او غیره وغیره.